چې راورېږي دلته اور کډې به چرته وړو چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو دلته کې ویره د انسان اډو خندلی نشي دلته د کلي ماشومان لوبې کولی نشي دلته کې ژوند بني آدم تېرولی نشي دلته ډېره شو ادم خور کډې به چرته وړو چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو ما خو دشمن مدام وهلی دی شړلی مې دی دا ښکلی کور د پښتنو ترنه ساتلی مې دی ګواهي کړي دا وختونو تختولی مې دی خو چې دشمن شو راته رور کډې به چرته وړو چې کله کور شو راته ګور کډې به چرته وړو او دوه شعره د مشاعرې له دې اختریزه مشاعره ورکړې وه نوم نو یو دوه شعره دغسې یو کلام کې چې چې یار کلي کې نه وي نو اختر به څنګه وي چې تیر شي بېدیدنه مازدیګر به څنګه وي چې یار کلي کې نه وي نو اختر به څنګه وي چې نه کښېني ځوانان پکې نو شاړې مو حجرې شوې نو چې پیغلې ورته نه راځي ګودر به څنګه وي چې یار کلي کې نه وي نو اختر به څنګه وي چې زړه د پښتونخوا دی د هر چا دی خو زما دی نو په سرو وینو سور شوی پې خور به څنګه وي چې تیر شي بېدیدنه مازدیګر به څنګه وي د رباب یمه نغمه د امن تنگ د رباب یمه نغمه د امن په یک قربان کې یم ټپه د امن او الف بیتی به پکې هم وایو خو جوړوو به مدرسه د امن او ګوره ایمل یم توره هم پیژنم ګوره ایمل یم توره هم پیژنم کمزوري مه ګڼه جرګه د امن او کړي امنا به آخر ټوله دنیا د باچا خان په فلسفه د امن او دې زلمو ته یو دوه شعره ډالۍ کومه چې پښتون زلمیه ذمه دار دې د خپل کور جوړ شه خو د تمام انسانیت د سترګو تور جوړ شه او د معاشرې د پاکیت جذبه ساته زلمیه داسې خو نه ده چې زلمی شي نو میخور جوړ شه او د پلار پګړۍ ته خیال کوه درنه ګزاره نشي یو لوی پډونه د حیا په سر د مور جوړ شه او عقل د هوش د کلي مشر دی هسې لیونی مه کېږه او مونږه جانانه او جانان پیژنو مونږ ته جانانې مه کېږه مننه جی زه ډېر معذرت سره هغه خپل کوشش دی خو زما ترنم ماته اندازه ده چې نن به وی هغه ترنم نه لرم هغه پاتې نه یم
دلته دی لاغلی ټنګ ته کورس پرلی مرده خو بیا هم ستاسو په مینې دپاره زه مطلب د هغه خپله کوشش به کوم مهرباني به وي جي